بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ACL نوع lecture چې د ACL access control list دا کوم باندې چې مونږه دغه میکانیزم یا دغه subject په واسطه مونږ کولای شو چې others یا یوزرانو ته کوم چې مونږ ویلو others کوم چې یوزران دي هغه ته مونږ د خپل کوم فایل یا خپل کوم ډایرکټري دغه پرمیشن ورکو. شو دلته همدغه معلومات مونږ دلته لیکلي دي. System is designed to assist with Unix permission. دغه چې د Unix ماغه permission د هغې څخه اخیستل شوی هغې کې دا استعمالي د ACL allows you to give permission to any user or group ته چې user یا group هر چاته کولی شي دغه permission ورکړي د خپل چې شي د خپل فایل یا د خپل کوم ډایرکټري ته ورکړي یا د هر څیز ته ورکړي. دا د دې باندې نه جوړېږي. دلته لیکلي دي چې ته نه غواړې چې د ګروپ ممبرشپ چاته ورکړې، ته غواړې چې سیده یو دانه خاص فایل دا د دغې فایل چې شی هغه کوم چې اکسیسیبلیټي ده یا همدغسې د هغې استعمال د ریډ رایټ کوم هر څه چې مونږ وایو که نه او همدغسې ایکزیکیوټ دغه ټول شیان د چا ته ورکړي کوم یوزر ته. خو ته نه غواړې چې دې ته اوس څه به ګروپ ورته جوړم دا شی هغسې دومره کارونه ورته نه شي کولی ځکه د ګروپ او د هغې هر څه په اړه خو مونږ مخکې ویلي وو. خو اوس دغه سیستم چې د هغې نه دلته هېڅ ګروپ ته اړتیا نشته ده. دا without to make user part of any group له دې نه بغیر دا کېږي چې ته یو یوزر یوازې د یو ګروپ ممبر کې category of other ګوره دا مونږ چاته ورکو others ته ورکو. ما مخکې مو ویلې چې دغلته مونږ others ته چې هر څوک مونږ سره یي که هغه یوزر یي که هغه ګروپ یې هغو ته مونږ غواړو چې یو خاص ګروپ ته یا یو خاص کوم هغه یوزر چې د دغو ته مونږ غواړو چې د یو خاص ډایرکټري یا یو خاص فایل ممبرشپ ورکو یعنې د هغې اکسس ورکو هغو ته هر رقم اکسس چې ته ورکوې که ته ریډ یوازې ورکوې که ته یوازې رایټ ورکوې که ته یوازې ایکزیکیوټ ورکوې نو هر یو هغې نه ورکولی شي چې بیا ایکزیکیوټ چې کله وي نو حتما باید ریډ هم وي. تاسو پوهېږئ. نو دلته چې دا د دې کمانډونه دي د دې کمانډ په دغه کې زیات استعمالیږي چې یو چې دا ګیټ FACL ده. موږ څنګه معلوموو چې دغه یوزر او دغه فایل چې دا په دې باندې ACL لګېدلی ده نو دا موږ د ګیټ FACL په واسطه کولی شو چې د دې سینټکس همدغومره ده چې ګیټ FACL او بیا فایل نیم ورکړو بیا اوس تاسو به وګورئ بیا سیټ FACL ده او په دغې په واسطه موږ کولی شو دغه FACL چې کوم دلته تاسو وګورئ چې ګیټ فایل اکسس کنټرول لیسټ ده د دغې دغه لانګ فارم همدغسې بیا سیټ FACL معنا سیټ فایل اکسس کنټرول لیسټ ده دغه چې دغسې استعمالیږي. او بیا چې غواړو چې دغه ولګوو او یا چې څنګه دغسې لګوو موږ سیټ FACL دغسې -m باندې موډیفای معنا شی موډیفای که او که دلته موږ جي ولیکو معنا چې شی که ګروپ ته یې ورکه. دلته نه وبخئ دلته موږ یو لیکلی ده دغلته موږ کولی شو جي هم ولیکو. که جي ولیکو معنا چا ته یې ورکه دا ګروپ ته ورکه. نو که چېرته د جي ولیکه معنا دغه ګروپ د کوم چې د سټف په نوم ده او که چېرته د یو ولیکه معنا دغه یوزر د کوم چې د سټف په نوم ده نو دغه دواړه کولی شو موږ ولیکو او بیا یې همدغسې اخوا شی ورکوو بیا کولون په دغې په واسطه موږ کولی شو دغه فیلډ سپریټ کړو او بیا یې همدغسې ورکوو RM. تاسو پوهېږئ RM موږ په پرمیشن کې ویلو R معنا ریډ او M معنا چې شی M نشته RW د وبخئ RW همدغسې که تاسو غواړئ چې X ورکوئ نو یعنې فول پرمیشن ته ورکوئ یا یوازې غواړئ چې شی ورکوئ ریډ چاته ورکوئ نو دغه ټول دغه بغیر له دې نه چې موږ د ګروپ ممبرشپ چاته ورکړو یعنې ګروپ کریټ کړو بیا ګروپ ممبرشپ ورکړو دغه هر څه څخه دغه بغیر دا ټول کارونه ترسره کېږي. نو راځو د دغې کنفیګریشن ته چې څنګه دغه کېږي او ځو د هغه په لور. اوس دلته ګورو چې موږ اول کوم یو فایل غواړو چاته د دغې ممبرشپ ورکړو بیا څنګه موږ معلوموو چې اوس فور ایګزامپل دلته موږ سره دغه د S په نوم یو تاسو ګورئ دلته یو ډایرکټري ده. زه غواړم دغه چک کړم چې آیا دغه ډایرکټري په دغې باندې ACL لګېدلی ده او که نه ده. ګیټ FACL S
زه دا چې کوم دلته وایي چې دغه فایل نیم چې شی ده هغه اس ده، بیا اونر یې څوک ده روټ هم دغسې د ګروپ اونر یې څوک ده جي اونر هغه چې ده هغه هم روټ ده. بیا دا یوزر چې کوم یو ده دا څه شی لري او دغه کې ار ډبلیو ایکس لري یوزر او ګروپ څومره لري همدغسې بیا ادر څومره لري. نو دا چې دا بای ډیفالټ ده. اوس په دلته چې دا موږ ته هغه نه ښیي اف اس ال نه ښیي چې دغلته وبښیي دلته اس ال موږ ته نه ښیي چې دغه کس ته اس ال په واسطه چې یو خاص اتارټي یا یو خاص اکسس ورکړل شوی ده. نو دا چې اوس موږ ور هغه ورکړو به تاسو پوه شئ چې همدغسې موږ دلته وګورو هلته موږ ته هماغه یوزر ښیي که یوزر ته تا اس ال له لارې اکسس ورکړی او که چېرته تا د یوزر ته نه تا ګروپ ته ورکړی نو همدغسې کې تا ته راځي چې تا دغې ګروپ ته اکسس د دغې فولډر ورکړل شوی ده. نو هغلته به تاسو په اسانۍ سره پوهېږئ چې چا ته د دې اکسس ورکړل شوی ده او چا ته نه ده ورکړل شوی. اوس راځو اول چې دا یو اس ال لګوو په دغلته نو انشاءالله به تاسو پوه شئ چې موږ څنګه دا لګوو. اوس موږ سره دلته څو دغه د ټیسټ 3 تاسو وینئ که نه ټیسټ 3 په آخر سر کې ټیسټ 3 په نوم سره دی. هم دلته راځم یو بل فایل جوړوم یا ډایرکټري جوړوم mkdir فور ایگزامپل acl یا ټیسټینګ په نوم یو فایل جوړو او راځم دې باندې سیده ctifacl لګوم. ctifacl لګوم ور باندې دلته ام اخلم ورته موډیفاینګ کوم او یوزر بسوږي یوزر کولن اخلم ورته ما دا چې کوم یوزر ده دا یا خیل ده یا ار یو چې تاسو اخلئ فور ایگزامپل موږ سره چې کوم یو دغسې یوزر اخلو او بیا دلته دته پرمیشن ورکوم. زه ورته هم د دغه پرمیشن چې ده دلته فول پرمیشن ورکه ار ډبلیو ایکس کې او دلته به اوس تاسو د فایل نوم اخلئ چې تاسو نو فایل نوم له یاده ونه وځي باید. اوس ګورئ دا ولګېد موږ ته کوم مسټیک یا ایرر رانه کړه نو تاسو پوه شئ چې دا ولګېد. اوس څنګه معلوموو که چېرته زه ال یا ls هایپن ال وهم دلته موږ کولی شو په دغه لانګویج فارم کې چې کله موږ د کرنټ ډایرکټري کلیر کوو دلته موږ کولی شو چې دغه فایل معلوم کړو چې په ده باندې acl لګېدلی. تاسو دغلته ګورئ چې ار یو کې سره دلته ډاټ ده دلته هم ډاټ ده او همدغسې د ټولو کې چې شی ده ډاټ ده. دې ځای کې ګورئ دلته هر ځای کې ډاټ لګېدلی ده خو دغلته چې کوم ټیسټ 1 ده ټیسټ 3 باندې دلته وګورئ ډاټ ده همدغسې ټیسټینګ کوم چې اوس دغه ډایرکټري موږ جوړه کړله په دغې کې به دلته پلس ده ګورئ دا پلس چې ده دا د ډاټ پر ځای راغلی. دغې پلس نه موږ پوهېږو چې په دغې باندې acl اپلایډ شوې ده. تاسو به څنګه معلوموئ چې په دې باندې acl اپلایډ شوې ده؟ له دغه پلس نه هر کله چې دغه ځای کې پلس و نو ته پوه شې چې په دې باندې acl اپلایډ شوی. نور د دې لارې نه هم موږ کولی شو چې acl معلوم کړو. ګورئ په نور باندې چې شی نشته ده پلس نشته. یو په ټیسټ 1 باندې ده په ټیسټ 1 هم acl اپلایډ شوی او بل په ټیسټینګ باندې ده. اوس ګورو چې آیا رښتیا هم دلته شته ده acl څنګه معلوموو get if acl وهو او ټیسټینګ وهو دلته ګورئ بیا د دې acl مخکې تاسو چک ګوره چې مخکې موږ کله ټیسټ 3 وهه هلته موږ سره دغه کوم چې سپریټ یا دغلته بیل کوم یوزر دا نه راته. اوس دغلته وایي دغه یو ګوره جنرال ادرس دي یا نور او دي چې عمومي کوم یوزران دي هغوی چې د ار هایپن ایکس لري هغوی یوازې ریډ او ایکزیکیوشن لري د دغه ډایرکټري. خو دغه چې کوم یوزر ده دا خاص یوزر کوم چې موږ ورته acl له لارې نه اکسس ورکړی دا د فول اکسس ده لکه څنګه اکسس چې څوک لري روټ یې لري یعنې خپله خودت یوزر. نو دغسې تاسو معلوم کړو چې موږ څنګه دغه ولګو او څنګه بیرته چک کوو. اوس بیا هم چک کوو بل چک کوو get if acl ټیسټ 1 ګورئ دلته تاسو ګورئ د ټیسټ 1 کوم اکسس چې ده دا چاته ورکړل شوی ده دته ورکړل شوی. ګوره که اوس موږ نور چک کړو get if acl هغوی کې اوس دا نه راځي. ګوره دلته تاسو وګورئ دلته اوس هغسې خاص یوزر کوم سپیشل یوزر نه ده راغلی ځکه په ده باندې acl نه ده اپلایډ شوی. ما درته ویل موږ په څو طریقو وکولی شل چې acl چک کړو په 2 طریقو ls هایپن ال باندې موږ کولی شو acl چک کړو هلته به څنګه چې پیژنو دغلته پلس وي او په
د نورو سره چې کوم باندې ډاټ وي هغو باندې اس ال نه ده اپلای شوی. دغه چې و د دغه له لارې نه موږ څه شی وکړل، موږ اس ال چک او تاسو پوه شولئ چې څنګه اس ال اول اپلای کړو او بیا څنګه موږ بیرته چک کړو. نو دا د اس ال ریلیټډ هغه کمانډز دي. اوس ګورو دلته اوس راځو موږ سره کوم یو دلته دغلته جی ال په نوم یو ګروپ ده، زه غواړم په ده باندې اس ال ولګوم. دلته چې کوم یم دغه د ټسټینګ اس ال زه غواړم دته م ورکړم. اوس تاسو ګورئ چې څنګه یې ورکوو. دلته ګیټ نه سیټ وهو، سیټ اس ال چاته ورکوو ان موډیفیکیشن راولو، یعنې موډیفاینګ راولو په چا دغه کوم هماغه ډایرکټري چې موږ ورته وغواړو په دې کې موډیفیکیشن راولو. اوس راځو چې شی کوو هایپن ام دلته جی وهو او دلته چې شی ورکوو جی آل ځکه غواړو دغې ګروپ ته یې ورکو که نه. چې شی ورکوو آر ډبلیو هایپن ورکوو، ایگزیکیوشن نه ورکوو. او چې شی دلته به څه شی وهو ټسټینګ اوس چیکینګ کوو. چیکینګ کوو دلته نه راځي. ولې نه راځي؟ ځکه چې دغه یوزر کوم چې دی د دلته وجود نه لري. اوس دلته موږ ځکه هغه دې باندې خو تیار اپلیټ شوی ده. اوس ګورو دا چې شی کوو له هغې ځینې چې کوو چې آیا په دې هم لګېدلی ده او که نه ده لګېدلی. ځکه دا خو ګروپ ده. اوس چیکینګ کوو ګیټ اف اس ال ټسټینګ دلته چې کوو تاسو ښه ورته ګورئ چې یو خو موږ سره عمومي ګروپونه دي آر ډبلیو ایکس، بل دغه خاص ګروپ چې اس ال له لارې دته چې شی ورکړل سوی ده پرمیشن یا موږ اکسس ورکړل شوی ده دته، نو دته آر ډبلیو ورکړل شوی ده او دغه عمومي نوټ چې دی هغه آر هایپن ایکس یعنې یوازې ریډ او ایگزیکیوشن ده. نو دا چې و دغه د اسایننګ یا اکسسینګ هماغه کومه طریقه وه چې موږ بغیر له دې نه چې چاته پارټیسپیټینګ یا چاته ممبرشپ ورکړو د کوم ګروپ او په هغه ګروپ باندې موږ ولګوو یا په بله طریقه چې پخوا موږ کړې ورونو دغه اس ال تاسو وکتل چې موږ څنګه ولګوو. اوس څنګه کولی شو بیرته اس ال ختم کړو؟ دغه هم کمانډ ده موږ سره. موږ دغلته مخکې ام استعمالو او اوس چې دا هایپن ډي استعمالو. دلته تاسو ګورئ سیټ اف اس ال هایپن ډي دغسې بیرته موږ دغسې فایل 10.txt نه په ده باندې موږ تیار اس ال لګولی ده. دا بیرته اوس ایسته کوو. څنګه ایسته کوو؟ دلته راځو سیټ دلته موږ تاسو ته وکته تیار موږ په ټسټینګ او همدغسې په ټسټ 1 باندې په دې باندې موږ اس ال لګولی ده. اوس زه غواړم بیرته ختم کړم. نو سیټ اف اس ال وهمه ډي مخکې موږ موډیفای وه ام وهه اوس ډي وهو چې ډیلیټ یې کړه. اوس دلته یوازې ټسټینګ هماغه یوازې د فایل نیم یا د ډایرکټري نیم اخلو. نو دا سمدستي چې کېږي ایسته کېږي. دا وبخئ دلته بي وهو. نو ګورئ دلته بي وهو او دغه سمدستي بلاک کېږي په ده باندې. او اوس یې چیک کوو چې آیا شته ده او که نه شته ده. نو تاسو ګورئ چې په ټسټینګ باندې شی نه شته ده، اس ال نه ده اپلای. اوس که چېرته ګیټ کو هم ټسټینګ کې دلته ګورئ تاسو نشته. مخکې مو کتل چې هلته و. اوس یې که چېرته غواړو چې په دې بل یې هم ختم کړو نو دا څنګه یې ختموو؟ همدغسې سیټ اف اس ال او بي ټسټ 1. اوس یې چیکینګ کوو. ګورئ چې پلس علامه نشته ده. نو پوه شئ چې شی نشته ده، اس ال نشته ده. او د اس ال په اړه هماغه کوم لیکچر چې موږ غوښتل تاسو سره یې شریک والله دې وکړي چې تاسو ورڅخه یو څه اخیستي وي. او دغه اس ال چې مهمه موضوع ده د دې لپاره چې موږ ممبرشپ په اسانه سره ورکړو سپیسیفیک کس ته، بغیر له دې نه چې موږ د یو خاص ګروپ ممبرشپ ورکړو. اما موږ د همدغې خاص فایل خاص ډایرکټري د همدغې ممبرشپ د همدغه اکسس سیده په سیده سره ورکوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.